السلام علیکم ملګرو، هیله لرم چې جوړ روغ او خوشحاله به یاستئ او د صحت په جامو کې به پټ یاستئ. ګرانو ملګرو، حضرت ابراهیم علیه السلام یوه ورځ د حضرت اسماعیل علیه السلام کور ته تشریف وروړ. حضرت اسماعیل علیه السلام ښکار ته تللی و. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله د هغوی کور ته ورورسېدول نو د حضرت اسماعیل علیه السلام میرمنې دروازه ورخلاصه کړه. کله چې هغې دروازه خلاصه کړه نو حضرت ابراهیم علیه السلام خپل تعارف ور وکړ او ورته ویل چې زه ابراهیم یم او د حضرت اسماعیل علیه السلام پلار یم. نو د حضرت اسماعیل علیه السلام میرمنې هغه کور ته دننه کړ او په ډیر عزت سره یې د حضرت اسماعیل علیه السلام پر ځای کښېناوه. حضرت ابراهیم علیه السلام هلته کښېناستو نو د حضرت اسماعیل علیه السلام میرمنې نه له هغوی سره روغبل وکړ او نه یې د اوبو ننګ ورته وکړ، یوازې د کښېنستلو اشاره یې ورته وکړه. نو حضرت ابراهیم علیه السلام له هغې څخه وپوښتل چې څه حالات روان دي، ژوند زندګي څرنګه تیریږي. نو د حضرت اسماعیل علیه السلام میرمنې وویل چې الله تعالی مې له یو نبي سره خو قسمت خلاص کړ، مګر هره ورځ زما لپاره یو نوی مصیبت راوړي. هره ورځ یو نوی مشکل وي، کله څه مسله وي خو کله څه مسله وي. د کور معمولات خراب دي، کله یو مشکل وي خو کله بل مشکل وي، کله د خوراک لپاره څه نه وي خو کله د اغوستلو لپاره څه نه وي، همیشه یو نه یو څه مسله وي. نو تو ووایه چې په داسې حالاتو کې به څه وکړم. حضرت ابراهیم علیه السلام مسکی شو او ورته ویل چې کله حضرت اسماعیل علیه السلام له ښکاره راشي نو تر ټولو مخته به هغه ته ووایې چې زه راغلی وم، او بیا دا ورته ووایه چې د هغه د کور دهلیز سم نه ده. دا یې وویل او بیا یې له هغه ځای څخه تشریف یووړ. کله چې حضرت اسماعیل علیه السلام له ښکاره راغی نو له خوشبویي څخه ورته معلوم شو چې نن مې پلار مبارک تشریف راوړی و. او له خپلې میرمنې یې وپوښتل چې راته ووایه څوک راغلی و. نو میرمنې یې ورته وویل چې ستاسو پلار راغلی و او یوه خبره یې راته وکړه چې هغه باید تا ته در ورسوم. هغوی ترې وپوښتل چې راته ووایه زما پلار زما لپاره څه پیغام پرېښی. نو میرمنې یې ورته وویل چې ای اسماعیله، ستاسو پلار دا ویل چې ستا د کور دهلیز سم نه ده. حضرت ابراهیم علیه السلام چې دا خبره واورېده نو فوراً یې خپلې ښځې ته طلاق ورکړ، او طلاق یې ځکه ورکړ چې زما پلار ما ته دا اشاره کړې چې تا یقینا د هغه تر مخ کومې داسې خبرې کړې چې د هغوی نه دي خوښې شوې، او یقینا ته زما د کور لپاره سمه نه یې، نو ځکه زه تا ته طلاق درکوم. له هغه بعد حضرت اسماعیل علیه السلام یو بل واده وکړ. یو څو ورځې تېرې شوې او د ورځو په تېرېدو سره یو ځل بیا حضرت ابراهیم علیه السلام دوباره د خپل زوی کور ته تشریف راوړ. نو ګورئ چې نن بیا حضرت اسماعیل علیه السلام د کوم کار په سلسله کې د باندې تللی دی. کله چې کور ته راورسېدو نو د حضرت اسماعیل علیه السلام له میرمن څخه یې وپوښتل چې ای لورې، ته ما پیژنې؟ نو هغې ورته وویل چې نه، زه تاسو نه پیژنم. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې زما نوم حضرت ابراهیم علیه السلام ده او د حضرت اسماعیل علیه السلام پلار یم. کله چې دا ورته وویل نو هغې فوراً ورته هرکلی وویل، د کور دننه یې بوتل او په سم ځای کې یې کښېنول. تر کښېنولو مخته یې ځای ورته پاک کړ او د اوبو له منګي څخه یې اوبه ورته راواخیستې او د هغوی په خدمت کې یې پیش کړې. له دې هر څه وروسته حضرت ابراهیم علیه السلام ترې وپوښتل چې لورې، ژوند دې څرنګه تېرېږي؟ نو هغې فوراً وویل چې د الله تعالی ډېر شکر ده، هر څه ډېر ښه روان دي. هم د سهار په وخت الله تعالی راته رزق راکوي او هم د ماخوستن په وخت الله تعالی راته رزق راکوي، او د سکون په خوب ویده کېږو. هر وخت هره لحظه که هم د الله تعالی شکر ادا کړم کم ده. کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام دا ټولې خبرې واورېدلې نو الله تعالی ته یې لاسونه پورته کړو او شکر یې ادا کړ او ویې ویل چې ای د اسماعیل میرمنې، ای زما لورې، کله چې اسماعیل راشي نو ورته ووایه چې حضرت ابراهیم علیه السلام راغلی و او دا پیغام یې راکړ چې ستا د کور دهلیز ډېر ښه ده، دا هیڅکله مه بدلوه. دا یې وویل او له هغه ځای څخه لاړ.
کله چې حضرت اسماعیل علیه السلام راغی نو ګوري چې بیا د پلار خوشبویي راځي. نو له خپلې مېرمنې څخه یې وپوښتل چې څوک راغلی وو. نو هغې ډېر په ادب او احترام سره ورته وویل چې نن د الله تعالی خاص رحمت وشو. ستاسو پلار محترم او زما خسر نن زموږ کره تشریف راوړی و. حضرت اسماعیل علیه السلام ترې وپوښتل چې آیا زما لپاره یې څه پیغام پرې ایښی دی؟ نو هغې ورته وویل چې هو، دا یې وویل چې ستا د کور دهلیز ډېر ښه ده، دا هیڅکله مه بدلوه. حضرت اسماعیل علیه السلام مسکی شو. مېرمنې یې ترې وپوښتل ولې مسکی شوې؟ حضرت اسماعیل علیه السلام وفرمایل آیا تا ته معلوم ده د دې مطلب څه ده؟ نو هغې ورته وویل چې نه. نو حضرت اسماعیل علیه السلام ورته وویل چې د دې مطلب دا ده چې تا به یقینا د هغوی تر مخ ځینې داسې خبرې کړې وي چې د هغوی زړه به پرې خوشحاله شوی وي. نو چې هغه خوشحاله شو نو پوه شه چې الله تعالی زما لپاره ته قبوله کړې او اوس به تر مرګه ته زما مېرمنه یې. ملګرو، دا یو داسې مثال ده چې موږ ته له تاریخ څخه را پیدا کیږي او د الله تعالی له طرفه یو واضح پیغام دی چې هغه ښځې چې د الله تعالی شکر ادا کوونکې او د خپل خاوند په حق کې بهتره وي نو هغه زموږ لپاره هم بهتره دي، او هغه ښځې چې د خپل کور او خپل خاوند پسې همیشه بد وایي له هغو ښځو څخه باید ځان وساتو. نو ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوې وي نو له نورو ملګرو سره یې حتما شریکه کړئ او د لا نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.